ما به ورته ته څه کې نو ما ته به وی زما په پېښور کې په بارګین کې دې ځای کې زما کار دی زما دلته کار دی چې دی به رانه راغی نو دی به چې دی نو شپم غیب و دوم غیب و ما ته پته نه وه چې هغه په منځ کې بله جینۍ ساتلې ده او دی هغه له راځي نه په خدای ښه نو که لا اله الا الله محمد رسول الله کو ما ته د دې خبرې پته وه چې د جینۍ ساتلې ده. ملګرو یو څو ورځې مخکې به تاسو په سوشل میډیا خاص طور په ټیک ټاک باندې لیده چې څه ویډیو چلیدی او پکې ویلی کېده چې د نیلم ګل کوم واده چې دی هغه وشو. حالانکې تاسو سره ما شیر کړی هم وه چې واده څه قسمه روان دی او څه حالاتو کې وشو. اوس چې کم دی څه چل شوی دی نو تاسو ته چې کومه دا نوې ویډیو تاسو وکته په دې سر کې اوس دا ویډیو هغه شیر کېږي په سوشل میډیا باندې او خلک وایي چې آیا د بل خاوند وله هم طلاق ورکړو. حالانکې تاسو ته ما په هغه ویډیو کې مکمل ښه صفا صفا ویلي چې آیا دا واده نه بلکې د ډرامې یو شوټینګ چې کوم دی هغه روان دی او خلکو دا اوس جوړ کړي دي چې آیا دا واده وشو دا وشو. حالانکې هغه څه شته نه. اوس دا ویډیو چې کوم دا لکه ډېره زیاته زړه ویډیو هغه یې راغستې ده او هغه شیر کوي. د دې واده کوم حقیقت چې دی لکه دا وخت که تاسو وګورئ او د خلکو ورته بیا څه لیکل دي د نیلم ګل د خپل نکاح په دغه باندې دستخط او داسې مختلف قسمه خبرې ورته لیکل دي. لکه دا وخت چې کوم دی د ډرامې یو شوټینګ هغه روان و او دا کم د ویلی کېږي چې دا یاسمین چې کوم ده د دې دا زوی دی دې وله چې کوم دی دا خپله لور واغسته او داسې قسمه خبرې کوي. نو په دې کې هغه څه حقیقت نشته بلکې دروغ چې کوم دی هغه په سوشل میډیا باندې چلیږي. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.